د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. عبدالرحمن فدا په دوبۍ کې د افغانستان اسلامي امارت د نوي قونسل په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی عبدالرحمن فدا له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس و چې اوس په دوبۍ کې د افغانستان اسلامي امارت د نوي قونسل په توګه ټاکل شوی. هغه مکتوب چې د ښاغلي عبدالرحمن فدا ټاکنه پکې شوې راغلی دی چې د دوبۍ د پخواني قونسل د کار وخت پوره شوی ده او نوی قونسل د اسلامي امارت له لوري ټاکل شوی ده. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل هم رسنیو ته تایید کړی چې عبدالرحمن فدا په دوبۍ کې د اسلامي امارت د قونسل په توګه معرفي شوی ده. په وروستیو کې افغانستان اسلامي امارت ته په مسلسل ډول سفارتونه سپارل کیږي. په نږدې وخت کې له ایران او ترکیې څخه وروسته دا د دریم سفارت هم اسلامي امارت ته وسپارل شو. له دې وړاندې هم ځینو مهمو هیوادونو خپل سفارتونه د افغانستان اسلامي امارت ته سپارلي وو چې له جملې څخه یې روسیه او چین ده چې دواړو هیوادونو خپل سفارتونه د افغانستان نوي حکومت ته سپارلي وو. د دې ترڅنګ قطر، پاکستان، روسیې، چین، قرغیزستان او نورو هیوادونو خپل سفارتونه د افغانستان نوي حکومت ته سپارلي دي. که څه هم افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه ده پیژندل شوی، خو دغه تعامل د یو داسې تعامل ده چې د یو رسمي هیواد سره کیږي. دغه هیوادونه د امریکا له ویرې نشي کولی افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه که کوم هیواد افغانستان په رسمیت وپیژنده هغه تعزیرات چې په افغانستان وضع شوي په هغه هیواد به هم وضع کیږي. له دې څخه وړاندې شیر محمد عباس ستانکزي ویلي چې اروپایي ټولنې استازو ورته ویلي چې موږ له تاسې سره هیڅ مشکل نه لرو، تاسې خپل مشکل له امریکایانو سره حل کړئ، موږ مو په رسمیت پیژندلو کې هیڅ مشکل نه لرو. خو په غیر مستقیم ډول ډیرو هیوادونو د افغانستان نوی حکومت په رسمیت پیژندلی ده. ټول هغه تعاملات ورسره کیږي چې یو رسمي هیواد سره دغه تعاملات ترسره کیږي.